د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر سره د مولوي امیر خان متقي لیدنه. کابل کې د ریاست الوزرا ادارې مرستیال سره په پاکستان کې د اسلامي امارت د سفیر لیدنه. او د احمد شهر او د سوریې د دیموکراتو کردانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د لیو مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبه د 2023 کال د کاپ 21مه نیټه ده. زه زیم د بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حمد ابو سعیدي سره په پلازمینه مسقط کې کتلي. دواړو لوریو په دې کتنه کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړي او د دوو اړخیزه همکاریو د نوي پړاو پرانیستلو هوډ یې کړی دی. ښاغلي متقي په افغانستان کې امنیت، متوازنې نړیوالې اړیکې او د پانګونې فرصتونه د حکومت مهمې لاسته راوړنې بللي او له عماني پانګوالو یې غوښتي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. ورته مهال د عمان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملاتړ ډاډ ورکړی او د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو هیله یې څرګنده کړې ده. پاکستان لپاره د افغانستان اسلامي امارت سفیر سردار احمد شکیب کابل کې د ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره کتل. ښاغلي شکیب په دې کتنه کې د سفارت د فعالیتونو برنامو او په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت راپور وړاندې کړی او ویلي دي چې د افغانستان ډیپلوماټیک پلاوی د کډوالو او ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. مولوي عبدالسلام حنفي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې اسلامي امارت پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته د ملاتړ لپاره ژمن دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې زابل ولایت د مرکز کلات ښار اړوند باباګک او د میزان ولسوالۍ په ویش سیمه کې دوه روغتیایي مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو له پرانیستي سره به د یادو سیمو د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د لیرو پرتو سیمو د صحي خدماتو د رسونې هڅې هم روانې دي. د خبرونو دوام. په ملګرو ملتونو کې د چین ځانګړي استازی فوکانګ له امنیت شورا څخه غوښتي چې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو لپاره د سفر د بندیز معافیت په پام کې ونیسي. نوموړي زیاته کړې چې پر اسلامي امارت لګول شوي بندیزونه د تعدیل شي ترڅو د افغانستان له اوسني حکومت سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. فوکانګ په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ باید دوام ومومي او دا مرستې باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کارول شي. د چین استازي د افغانستان کنګل شویو شتمنیو ته په اشارې سره ویلي چې دغه شتمنۍ د افغانانو حق دی او د امریکا یې باید پرته له کوم شرط څخه آزاد کړي. او وروستی خبر. د سوریې د انتقالي حکومت مشر احمد شهر د دغه هیواد د دیموکراتیکو ځواکونو مشر مظلوم عبدي یوه هوکړه لیک لاسلیک کړی دی چې له مخه یې د دیموکراتیک ځواکونو د دې هیواد په ملکي او نظامي ادارو کې شامل شي. د الجزیرې د راپور له مخې دا هوکړه پرون لاسلیک شوې چې پکې د سوریې پر یووالي ټینګار شوی او ټاکل شوی ده چې د شمالي ختیځې سیمې غیر نظامي او نظامي ادارې، بندري تاسیسات، هوایي ډګرونه او د نفتو او ګازو سرچینې د مرکزي حکومت تر کنټرول لاندې راشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخته اوسئ.